رسول الله فرمای اذا سمعتم المؤذن شکرم د مؤذن اذان واوریدو نو فقولوا مثل ما يقول دشي وای چې کوم هغه وای مؤذن وای الله اکبر تم وای الله اکبر اخر پوری ثم صلوا شکل به اگر اذان نه پارش ما باندې درود وای فانه من صلى عليه صلاه واحده شاشب ما باندې یو کړی درود ویلې الله ور باندې لس کړی نزول د رحمت کوي ثم پس دین رسول الله فرمایي اسمانه پر د وسیلو د نږدې کس سوال وکړي وی فانها دا وسیله چې یو درجه په جنت کې چې یو بندله مناسب نه ده د الله د بندگانو نو زه امید ساتم چې دا به الله مال راکړي او چا چې زما لپاره د وسیلې نه دغه دعا ویلې د اذان نو رسنه نو د شي انسان لپاره زما سپارش فرض شو او واجب شو څومره نږدې عمل د عمل اصل کې مو تاسو معمولی غوښتل مؤذن اذان کوي موږ هم دغه کلمات وي کوم شي غوي